د هلمند د 215 میوند قلو اردو پخواني قوماندان جنرال سمیع سادات د فاریاب د ګډوډۍ په اړه تازه څرګندونې طالبان یې سخت وننګول. دا چې څنګه نو جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. نوموړی وایي ګرانو هیوادوالو سلامونه. د ګران افغانستان موضوعات او مسایل له نږدې څارو. زموږ معزز ملت د جمهوریت له نسکورېدو وروسته په ژورو اندېښنو کې ژوند کوي. په یاد مو چې طالبان یوه افراطي مذهبي ډله ده او د پاکستاني اشغالګرو له لوري ترې ابزاري استفاده کیږي. معمولا داسې ډلې هیڅ قومي او ملي هویت نه لري. وروستۍ پیښه وښوده چې اوس طالبان په خپلو کې سره ولیدلي دي. مخدوم عالم ښه پیژنم، هغه په شمال کې د طالبانو د نظامي حلقې مسؤل و. هغه او کسانو یې د ملي اردو او ملي پولیسو په زرګونه زړور سرتیري په شهادت رسولي. لکه څنګه چې ملا فاضل د پردیو په اشاره افغانان پرته د هغوی د هویت په نظر کې نیولو سره په قتل رسوي، همدغسې مخدوم عالم هم د فاریاب له سلګونو ځوانانو سرونه پرې کړي دي. ملا فاضل او مخدوم عالم د تور او سپین بیرغ تر چتر لاندې زموږ او ستاسو د خلکو قاتلین دي. له ځوانانو، قومي مشرانو او په ټولنه کې د بانفوذه خلکو غواړم چې په خپلو نظرونو کې له صبر او عقلانیت نه کار واخلي او نه چې زوړ دښمن پاکستان سره خدای دې نه کړي مرسته شوي وي. د قدرت او شتمنیو په سر د طالبانو په منځ کې به جنجالونه همداسې رواني. ښایي دا اختلافات زیات شدید هم شي، خو لازمه نه ده چې موږ خپل ملي یووالی وبایلو. ټول بولم چې ولسواک نظام بیا ژوندي کېدو ته یو ځای سره کار وکړو او خپل ګران افغانستان خپلواک کړو.